پاکستانی ریاست ته د ټي ټي پی لخوا د خونړۍ جګړې خبرداري او د طالبانو پیغور پاکستان ته. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. مجاهد وایي موږ د پاکستان لپاره جګړه نشو کولای. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بي بي سي ټویټر سپیس کې وایي چې اسلامي امارت په پاکستان کې نامني نه غواړي. ښاغلي مجاهد د پاکستان هغه تورونه رد کړل چې ګوند افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. نوموړي وویل موږ د پاکستان د امنیت مسؤل نه یو، د هغوی لپاره جنگ هم نشو کولای او دا مو په توان کې هم نه ده او د پاکستان سره ښې اړیکې غواړو. دغه هیواد باید خپلې ستونزې په خپله حل کړي. ښاغلي مجاهد وویل پاکستان هیڅ داسې شواهد او اسناد د دوی حکومت ته نه دي وړاندې کړي چې وښودل شي ټي ټي پی په افغانستان کې فعالیت لري. هغه زیاته کړې چې پاکستاني چارواکي دي د هوایي خبرو پر ځای اسلامي امارت سره اسناد شریک کړي. د نوموړي په وینا چې طالبان به هیڅ چا ته افغانستان کې د برید اجازه ورنه کړي. بلخوا پاکستانی طالبانو روان کال د بریدونو ډیرولو اعلان وکړ. پاکستانی طالبانو ټي ټي پی وایي تیر کال یې په ټول پاکستان کې نږدې 900 بریدونه کړي چې په ترڅ کې تر 2193 زیات پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک وایي دا بریدونه د 2022 په پرتله 2 برابره شوي او سږ کال هڅه کوي چې عملیاتو ته شدت او بریدونه ډیر کړي. د دغه راپور له مخې د پاکستانی طالبانو لخوا تر ټولو ډیر بریدونه چې 15 ځانمرګ بریدونه هم پکې شامل دي. راپور کې ویل شوي چې په دې کال کې به د پښتونخوا سربیره د پاکستان نورو سیمو کې هم بریدونو ته شدت ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.